سلامونه ملګرو، زه ویسه خان یو ځل بیا تاسو ته د ویسه خان سکلز یوټیوب چینل لخوا حاضر شوی یم. هیله لرم روغ جوړ او د صحت کالي به مو پرته وي. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه به تاسو د اختر لپاره خپل تصویران جوړوئ. ما یو څو ځله تصویران جوړول ځینو خلکو ته، خو کسان ډېر شول، خو تصویرانو باندې ونه رسېدم تر څو هر چا ته تصویر جوړ کړم. نو تاسو لپاره مو اوس یوازې ټمپلیټس راوړي دي، تاسو نه به هېڅ تکلیف نه غواړي. یوازې ځئ خپل تصویر مو راخلی په هماغه ټمپلیټس کې ږدئ او د اختر لپاره تصویر جوړوئ. راځئ دا ویډیو په طرف تاسو ټوله طریقه ښایم. ډېره ښایسته طریقه ده، انشاءالله بېلابېل ټمپلیټس مې راخیستي دي چې تاسو به له هر یو څخه خوند واخلئ. نو ښه ملګرو، زه راځم تاسو ته همدغه یو تصویر کې ښایم. نورو تصویرونو که هم همداسې تاسو دلته کولی شئ، لکه دغه تصویر کې تاسو دغه پاس ځای کې به عکس لګوئ. نو په دغه یو تصویر کې به زه تاسو ته وښایم، طریقه به درته وښایم. بس تاسو چې کله طریقه زده کړه، تاسو د پکسل اپ په طریقه په اسانۍ سره کولی شئ خپل عکسونه او نور ملګرو ته هم جوړ کړئ. دغه ټمپلیټس به تاسو چېرته پیدا کوئ؟ تاسو ته مې د ټلګرام چینل لینک په لومړي کمنټ کې درکړی دی. بس چې تاسو کلیک پرې وکړئ، همدغه ټمپلیټسو ته به لاړ شئ، دغه به له ټلګرام څخه درته را ډاونلوډ کړئ. د هغې وروسته به تاسو له دې څخه کولی شئ چې ګټه واخلئ. وټساپ ګروپ ته هم درته اپلوډ کوم، هلته هم کولی شئ چې همدغه ټمپلیټس در سره ډاونلوډ کړئ. نو زه دلته راځم، دلته همدغه پکسل اپ ته راخلم. پکسل اپ په تاسو هر ملګری لرئ، البته ما د دې کورس هم آماده کړی و، خو که بیا هم کوم ملګري نه وي کتلی نو کمنټ کې لینک شته، کورس یې هم موجود دی. او که بیا مو هم دغه پکسل اپ نه درلوده د دې پښتو، نو تاسو ته به دغه بیا زه د ټلګرام چینل ته اپلوډ کړم. انشاءالله بیا به تاسو ته معلومات درکړم. که چا غوښته لازما په ټلګرام کې کمنټ راته پرېږدئ، زه به یې هملته درته نشر کړم. نو تاسو به دغه کې څنګه وکړئ، دغه عکس به راخلاص کړئ. کله مو چې دغه عکس راخلاص کړ، دلته دغه منځ یو آپشن ته به راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته عکس داخلول ګورئ، عکس داخلولو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته به تاسو یو خپل عکس راواخلئ. مثلا ما دغه عکس راواخیست، دلته تاسو دغه کونج کې یوه دایره ګورئ، ګرد چاپېره دې باندې به کلیک وکړئ، داسې به یې برابره کړئ په منظم سایز باندې. د هغې وروسته به یې چیک کړئ، د هغې وروسته به دلته سایز کوچنی کړئ، راوابخلئ دې خواته. دلته به د دې په منځ کې دغه څنګه کړئ، ځای پر ځای کړئ. هر کله مو چې دغه ځای پر ځای کړه، د هغې وروسته د دوهم آپشن لاندې ګورئ، دغه 5 آپشنونو کې په دې باندې به کلیک وکړئ. لیکنه ګورئ، لیکنه باندې به کلیک وکړئ، تغییرولو باندې به کلیک وکړئ. دا به څنګه کړئ، اړنګ به کړئ. د هغې وروسته به تاسو څنګه ولیکئ، خپل تخلص لیکئ، خپل نوم لیکئ، هر څه چې تاسو لیکئ هغه به دلته ولیکئ. زه مثلا ویسه خان مې دلته ولیکه، راځم دغه چیک کوم، لاندې راوړم، دلته ږدم. د هغې وروسته به تاسو راشئ رنګونو ته. رنګونو څخه به سپین رنګ ورته انتخاب کړئ، دا به چیک کړئ. کله مو چې چیک کړ، د هغې وروسته به راشئ لیک بڼو ته. د لیک بڼو څخه به یوه بهترینه لیک بڼه ورته انتخاب کړئ، هر یوه چې ستاسو خوښېده. مثلا زما دغه خوښېږي، دغه ما انتخاب کړه. بس دلته به څنګه شي، دا برابر شي، ستاسو عکس جوړ شو. د نور عکسونه به هم همدا ډول جوړ کړئ. ټمپلیټس مې تیار درکړي دي، دغه طریقه مې درته وښوده. نور عکسونه هم پر همدغه بڼه جوړولی شئ. خدای وکړه چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو مو پر اپسپرم. الله په امان، ښې شېبې.